د ارمان څانګې مې د سرو ګلو غونچکو ویستو د ارمان څانګې مې د سرو ګلو غونچکو ویستو د کلي خلکو ترېنه یو یو ګل په چکو ویستو خلکو ویل رنګ د ګلابي شو ما ویل یکه مکلو خلکو ویل رنګ د ګلابي شو ما ویل یکه مکلو ښه شوی چېرته یم دی رانه پړکو ویستو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم. تاسو خپرونه ګورئ معیار خپرونه مو نن د محترم تکړه لیکوال یقینا چې ډېر ښکلی او روان شعر لیکي د ښاغلي شاه خالد صاحب سره ده. په نننۍ خپرونه کې د شاه خالد صاحب نه شعرونه اورو ځکه چې دې سره دا زمونږ دویمه مرکه ده. ګرانه په دویم ځل باندې د معیار خپرونې کې ډېره مینه او هرکلي ومنئ. ژوند ساعتونه مو څنګه تېرېږي؟ ډېره مننه ستاسو د ټیم، ستاسو د ملګرو، ستاسو د معیار پیج، ستاسو د معیار د پیج د کتونکو چې ادب سره مینه لري. ستاسو هم یوه نړۍ مننه کوو چې دغه ادب له وده ورکوئ او ګرځئ او دغه خلک راخلئ او خلکو سره مخاطب کوئ. مننه ګرانه، خپلې پیرزونې راباندې وکړئ. ډېره مننه کومه. دغه د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې ټوپک وطن له مې سینګارو کې راپاسې، ټوپک وطن له مې سینګارو کې راپاسې، خبرې سو د امن د معیارو کې راپاسې، د ظلم مخنیوي وکړې ملګري د مظلوم شي، د ظلم مخنیوي وکړې ملګري د مظلوم شي، د هر ظالم په سر باندې ګزارو کې راپاسې، د ژوند د ناامیده چرته نشئ دا مې واورئ، د ژوند د ناامید چرته نشئ دا مې واورئ، حالاتو سره جنګ په هره لارو کې راپاسې. ډېره مننه. درنې خبرې د بابا د نظریې دي، درنې خبرې د بابا د نظریې دي، په دغه نظریه باندې لږ کارو کې راپاسې. ډېره مننه. درنې خبرې د بابا د نظریې دي، په دغه نظریه باندې لږ کارو کې راپاسې. دا د غزل څه شعرونه دي چې زمونږ د ژوند د پرمختګ ډیوې کمړې پرتې دي، زمونږ د ژوند د پرمختګ ډیوې کمړې پرتې دي، زمونږ ذهنونو کې تر اوسه لا تیارې پرتې دي. خلک د وخت سره مزل کوي روان دي، خلک د وخت سره مزل کوي روان دي، د پښتنو په نصیبونو جنازې پرتې دي. ډېره مننه. او دلته د مینې په مسلک باندې لا څوک قایم دي، دلته د مینې په مسلک باندې لا څوک قایم دي، د محبت جذبې لا هغسې سړی پرتې دي. دا شعر بیا ورو. ډېره مننه. دلته د مینې په مسلک باندې لا څوک قایم دي، د محبت جذبې لا هغسې سړی پرتې دي. هر یو سړي ته پکې ځان څومره معصوم ښکاري، هر یو سړي ته پکې ځان څومره معصوم ښکاري، د ښار په منځ کې یو څو ماتې آینې پرتې دي. ډېره مننه. زمونږ کورونه که وران دي څه خبره نه ده، زمونږ کورونه که وران دي څه خبره نه ده، شکر په دې چې مو ودان یادرې پرتې دي. مننه. زما د قام ځوانان مړه شوي دي د بل په جنګ کې، زما د قام ځوانان مړه شوي دي د بل په جنګ کې، د هرې مور په خوله بلا ډېرې ګیلې پرتې دي. او دغه د کسر شعر دی چې څوک به دې مړ کړي خوله دې بنده که خالده یاره، څوک به دې مړ کړي خوله دې بنده که خالده یاره، په دې وطن کې څو مخصوص ادارې پرتې دي. ډېر ښکلی. شاه خالد صاحب اوښکو ته کینو که دانه وانه ځیګر ته کینو، اوښکو ته کینو که دانه وانه ځیګر ته کینو، د زړه د کم پر هر نفاسو کم پر خطر. ډېر د خلکو وس رسي غلاب پسې کعبې ته لاړه، مونږ خو خدای ویني که نه مونږ به ستا څادر ته کینو، کرم یې زه ریبم یې زه نو ته بیا خانده سئ، کرم یې زه ریبم یې زه نو ته بیا خانده سئ، پاسه په ځمکه کینه مونږ به د کټ سر ته کینو. دا شعر بیا ووایه، دا شعر بیا. کرم یې زه ریبم یې زه نو ته بیا خانده سئ، پاسه په ځمکه کینه مونږ به د کټ سر ته کینو. د منظر صاحب دغه یو څو شعرونه مې تاسو ته ډالۍ کړو ګرانه، نور هم درنه سورو. ډېره مننه. دا نور شعرونه دي چې څه بېمانې شان زندګي کومه، څه بېمانې شان زندګي کومه، ظلم بې حده په زړګي کومه، ډېر په هنر ډېر په احتیاط لګیا یم، ډېر په هنر ډېر په احتیاط لګیا یم، ستا په تصویر کې ګلکاري کومه. دا شعر بیا و. ډېره مننه. ډېر په هنر ډېر په احتیاط لګیا یم، ستا په تصویر کې ګلکاري کومه، لا خو ژوندی یم لا خو مړ نه یم،
لا خو جمدی یم لا خو مړ نه یم لا دې د غم سره یاري کوم ډېره مننه دې د نفرت دور کې شعر لیکم دې د نفرت دور کې شعر لیکم د خپل احساس ترجمانی ډېر ښکلی شعر دی ډېره مننه دا غزل دی لنډ بهر جی چې زما په خیال باندې کلام ولیکه زما په خیال باندې کلام ولیکه خو زما خیال پکې غلام ولیکه مننه زما په خیال باندې کلام ولیکه خو زما خیال پکې غلام ولیکه یو څو خبرې مې په قام ولیکه هر یو پښتون پکې بدنام ولیکه ډېره مننه یو څو خبرې مې په قام ولیکه هر یو پښتون پکې بدنام ولیکه موږ د تاریخ په پاڼه یاد کلک شان د هر سړي په سر الزام ولیکه لیونی کېږم یقین ساته آیات کرسی راته په جام ولیکه ډېره مننه لیونی کېږم یقین ساته آیات کرسی راته په جام ولیکه چې څه ناڅه خو مې زړه ښه وي که نه چې څه ناڅه خو مې زړه ښه وي که نه خپله نامه راته په بام ولیکه لږ بغاوت پکې خالده وکه یو څو شعرونه سریام ولیکه ډېر مزیدار بل هغه غمونه مې په زړه وي د هر پر هر مې وازه خوله وي د ورځې درد نه کوي ښه وي د شپې خو ټول خلک وده وي د ورځې راشه چې تاوان در باندې شو ګرانه نو هم څه وو ډېره مننه دا نور څه شعرونه دي چې د یو پیر سره موریدم په خانقاه کې او د یو پیر سره موریدم په خانقاه کې ورډوب شوی وم د فکر فرڼا کې تغیر راغلو د وخت سره هر چا کې دا یو زوم چې بدلون نه راتلو ما کې دا شعر یو ډېر کمال شعر دی یار تغیر راغلو د وخت سره هر چا کې دا یو زوم چې بدلون نه راتلو ما کې ستا احساس په ماته کېږي دا مې ووره که زړوندم بیا مې تیر شلک په خوا کې دا شعر یو ډېره مننه ستا احساس په ماته کېږي دا مې ووره که زړوندم بیا مې تیر شلک په خوا کې چې د ځان فکر دی ونه کې بدبخته بس عیبونه لټوه نرشه ملا کې بیا ووایه ډېره مننه چې د ځان فکر دی ونه کې بدبخته بس غیبونه لټوه نرشه مولا کې محبت را باندې داسې کانې وکړي اوس مې سترګو نه هم اوښکې ځي خندا کې ډېره مننه شاه خالد صاحب ډېر ښکلی یاران راټول دي رباب هم شته دی حجره ګرمه ده رباب هم شته دی حجره ګرمه ده په موده پس لالیه بیا د جنت شپه ګرمه ده ساقي جامونه د نسکور کا ضرورت نشته یو څو یاران مې خوا کې ناستې میخانه ګرمه ده ساقي جامونه د نسکور کا ضرورت نشته یو څو یاران مې خوا کې ناستې میخانه ګرمه ده ته خو د تلو خبرې مه کوه خبره ووره درد پتا خو د رکیب د چم کوڅه ګرمه ده ډېره مننه ګرانه یو کلام درنه اورو بیا خپل پروګرام رانغاړو ډېره مننه درد یو کتاب را یاده شوه وایه که نه او دا درته ویمه دې کتاب منځ کې یو خبره بیا کوم تاسو ترې وپوښتئ په څه خفه وو تاسو ترې وپوښتئ په څه خفه وو زما یاران چې ما نه تله خفه وو دا دویم شعر دی ستا د ځوانۍ په مرګ مو ویر کولو زموږ د کلي لوی واړه خفه وو ستا د ځوانۍ په مرګ مو ویر کولو زموږ د کلي لوی واړه خفه وو دا د غزل څه شعرونه دي چې ما وی منکر دی کائنات نه مني هر څه مني خو زما ذات نه مني ډېره مننه ما وی منکر دی کائنات نه مني هر څه مني خو زما ذات نه مني د اوسني دور د خلکو توبه مدرسه نه مني جماعت نه مني ډېره مننه د اوسني دور د خلکو توبه مدرسه نه مني جماعت نه مني
هغه مشکوک دی د منصور په اړه هغه مشکوک دی د منصور په اړه هغه د مینې کرامات نه مني هغه مشکوک دی د منصور په اړه هغه د مینې کرامات نه مني دا شعر ټولو ملګرو ته ډالۍ خاص په توګه تاسو ته چې زمونږ خان د سرسایي خلاف دی زمونږ خان د سرسایي خلاف دی دا خلاصه کې چې زکات نه مني ډیر خوشته یار ډیر مزیدار یار زمونږ خان د سرسایي خلاف دی دا خلاصه کې چې زکات نه مني چې یو سړی د انسانیت دشمن شي چې یو سړی د انسانیت دشمن شي زما ضمیر خدا حالات نه مني ډیره مننه یاره شیخ خالد صاحب زړه مې نه کېږي خپرونه هم اوږدېږي او ډیره مننه کوم یار چې د یارانو محفلو د سیند غاړه وه مازدیګري وو غزلې وې او د معیار خپرونه وه خپل قیمتي وخت مو راسره شریک کړ ستاسو هم یوه نړۍ مننه خوشحاله اوسئ ډیره مننه ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو شاه خالد صاحب واورېده یقینا چې په دغه وړو شعرونو کې ډېر څه پراته دي ډېره لویه فلسفه لري دغه یو دوه شعرونه ټولو مسافرو ته ډالۍ بیا درنه په مخه اخلم چې کله سحر مزیدي کله مازدیګر مزیدي کله سحر مزیدي کله مازدیګر مزیدي په دروغجن لالي مې بیا وکړو باور مزیدي کله سحر مزیدي کله مازدیګر مزیدي په دروغجن لالي مې بیا وکړو باور مزیدي د مسافرو زړه دانه وانه سینه کې پروت وي د مسافرو زړه دانه وانه سینه کې پروت دي اسې د بدې ورځې وایي چې بهر مزیدي د منظر صاحب په دغه دوو شعرونو باندې دغه خپرونه دغه ځای کې رانغاړو ورکوي کوربه داود شاه درد محمد شفیق شاه خالد فرمان شاه او محمد عادل اجازت په خپلو دعاګانو کې مونږ ټول یاد ساتئ د الله په امان